هغه درې ډوله ډار چې میرمنې د جنسي اړیکې په وخت کې لري. سلام، ستړي مه شئ، زموږ چینل ته په خیر راغلی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، په هر څه به پوه شئ. لومړی، د بدن خوښوالی. ډېری میرمنې د کوروالي په وخت کې دا ویره لري چې د خاوند به یې د دوی بدن خوښ شي او که نه. له همدې کبله د کوروالي په وخت کې یې خوښه دا وي چې ګروپ ګل شي. دویم، د میړه رضایت. ډېری میرمنې د ځان څخه د خپل خاوند ډېر پام کوي. دوی په اړیکه کې دې ته خوشحالیږي چې میړه یې ورڅخه راضي وي. مطلب دا ورته ډېر مهم دی چې میړه به یې د دوی څخه د اړیکې نه ډېر خوند اخیستی وي او دا اندېښنه ورسره وي. دریم، هغه میرمنې چې د واده لومړۍ شپه یې وي د خپلې شرمګاه په هکله ډېر تشویش لري. دوی ویره لري که یې د شرمګاه څخه وینې را نه شي خاوند به یې څه فکر کوي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.